درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی قرآن کریم دی، لومړی لوست، لومړی مخ او دریم ټولګی پښتو مضمون. صحیح ده؟ آفرین، ډېر ښه. درنو زده کوونکو ما تاسو ته پرون ویلي وو په تېر درس کې چې موږ تاسو هر نیک کار چې کوو باید په څه شي شروع شي؟ په بسم الله الرحمن الرحیم یا د الله جل په د نامه په ویلو سره، که نه؟ آفرین، ډېر ښه. تېر درس کې مثال چې موږ تاسو دغه کتاب لوست، که نه؟ همدا کتاب اوس هم وایو، خو عنوان مو چې قرآن کریم و، بیا موږ وایو چې باید د هغه کله چې چېرته ځو باید د هغو په هغه لارو ګودرو باندې پوه شو چې مثال دلته کومه لار تللې، دلته څه رقم لار شو، باید په دې باندې پوه شو، که نه؟ د هغه په خاطر باندې موږ تاسو باید موږ چې کتاب معرفي کړو. کتاب معرفي کړو، کتاب کې څه ډول موضوعات راغلي وو؟ آفرین، ډېر ښه. او اول درس څه شی وو؟ اول درس نه، اول درس قرآن کریم وو، که نه؟ آفرین، ډېر ښه. قرآن کریم چې وو زموږ تاسو لومړی درس څه شی دی؟ آفرین، قرآن کریم. قرآن کریم. ښه، اوس زه تاسو ته وایم لومړی دغه ستاسو درس دی. صحیح ده؟ تاسو راته وایئ قرآن کریم مو څومره لوستی دی؟ یعنې تر کوم ځایه پکې رسېدلي یئ؟ آفرین، ټول مو زده دی. ماشاءالله، ډېر ښه. تاسو قرآن کریم تلاوت کوئ؟ آفرین. په کوم وخت کې؟ ډېر ښه. سهار لمانځه نه وروسته، مازدیګر لمانځه نه وروسته. آفرین. د شپې لخوا چې څومره ډېر ښه، څومره ښه. آفرین. حد اقل به دومره ښه باید څوک تلاوت کړي، که نه؟ ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو، زه له تاسو نه پوښتنه کوم، هغه کتاب چې د هغو په راتګ سره ټول آسماني کتابونه منسوخ شول، صحیح ده؟ کوم کتاب دی هغه؟ آفرین. کوم کتاب دی؟ قرآن کریم دی. ډېر ښه. بله پوښتنه کوم د تاسو نه، قرآن کریم پر چا باندې نازل شوی دی؟ آفرین، پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. او موږ تاسو ټول په ټول قرآن کریم باندې ایمان لرو. سمه ده؟ آفرین. بله پوښتنه کوم، قرآن کریم څو سپارې لري؟ آفرین. څو؟ 10 سپارې. زه دلته تختې په مخ درته ولیکم دلته. صحیح ده؟ څو سپارې لري؟ 10 سپارې لري. آفرین، څومره ښه. اول سپارې ته موږ څه وایو په عموم کې؟ الف لام سپاره. ډېر ښه. او آخره سپاره څه نومیږي؟ آفرین، عما یتساءلون، که نه؟ ډېر ښه. اوس زه بله پوښتنه کوم، قرآن کریم څو آیتونه لري؟ آفرین، 6,600. څومره ښه. بله پوښتنه کوم، په قرآن کریم کې څو سجدې تلاوت راغلي؟ آفرین، ډېر ښه. 14. ماشاءالله. بله پوښتنه کوم، قرآن کریم څو منزله دی؟ آفرین، 7 منزله دی. ډېر ښه. بله پوښتنه کوم، د قرآن کریم یعنې قرآن کریم څو سورتونه لري؟ اول به دا پوښتنه وکړم. آفرین، 114. ډېر ښه. ماشاءالله، ډېر تکړه یې تاسو. ښه. بله پوښتنه دا کوم چې د قرآن کریم لومړنی سورت څه نومیږي او آخري سورت څه نومیږي؟ آفرین، اول. ډېر ښه. سوره فاتحه او آخري والناس دی. څومره ښه. تاسو ماشاءالله ډېر تکړه یې، ډېر تکړه یې. ګورئ موږ تاسو باید په قرآن کریم باندې ایمان ولرو. هغه کتاب چې د بشریت د لارښوونې لپاره رالېږل شوی دی یا رانازل شوی دی، هغه قرآن کریم دی چې بشریت په دو باندې عمل وکړي، او که څوک په دوی باندې عمل وکړي هغه به کامیاب او بریالی وي، هم به په دې دنیا او هم به په هغې دنیا باندې بریالی وي. سمه ده؟ ښه. قرآن کریم ګورئ موږ تاسو ته همیشه د نیکۍ لارښوونه کوي. موږ تاسو ته کله هم د بدۍ لارښوونه نه ده کړې. لومړی خو موږ تاسو باید د هغو ډېر تلاوت وکړو، ځکه د قرآن کریم تلاوت چې دی نور زیاتوي د مخ، ذهن قوي کوي، له زړه نه کرکه لرې کوي، روغتیا ده پکې،
او ډېر زیات نورې ګټې هم پکې دي. صحیح ده. خو مګم د تلاوت لپاره موږ تاسو باید اول صحیح پاک ځان پاک وي، وروسته اودس ورته وکړو، په پاک ځای کې تلاوت کړو. صحیح ده. هغه اصول د تلاوت باید هغه عملي کړو، په ځان باندې هغه وپېژنو، هغه زده کړو. صحیح ده. په هغو باندې پوه شو. سمه ده. هغه څوک چې قرآن کریم ډېر تلاوت کوي، وګورئ تاسو په خپل ملک کې وګورئ، په خپل کور کلي کې وګورئ، خپله تاسو وګورئ څوک چې ډېر تلاوت کوي د مخ نور مو څومره ډېر دی ماشاءالله. څومره همیشه په خپلو خبرو باندې یعنې باوري یې، په خپل کار باندې څومره ډېر باوري یې، کار مو څومره ښه مخ ته ځي. ولې؟ ځکه همیشه مو خدای په یادوي. ځکه تاسو خدای په یاد کوئ نو خدای به تاسو یادوي. هغه کتاب چې په هر حرف چې موږ یې وایو 10 نیکۍ خدای پاک راکوي. ګورئ څوک چې قرآن کریم حفظوي، چا چې قرآن کریم حفظ کو که نه یاد یې کړو، هغه ګورئ 10 هغه کسان چې دوزخ ته ځي خدای پاک دته دومره دغه واک ورکوي چې 10 نفره دی له دوزخه جنت ته بوځي، له ځان سره شفاعت 10 نفرو کولی شي. هغه څوک چې قرآن کریم حفظوي، یادوي او په هغو باندې عمل کوي، د هغو د مور و پلار په سر باندې به د حشر په ورځ باندې د انوارو تاجونه وي. ګورئ وګورئ په رزق یې خدای پاک برکت اچوي. کوم کور کې چې تلاوت کېږي، کوم کور کې چې قرآن کریم عملي کېږي، تلاوت یې کېږي، تفسیر یې کېږي، ترجمه یې کېږي، په هغو کور کې ګورئ ډېر برکتونه وي، بدبختۍ تښتي. هغه کتاب چې موږ تاسو ته همیشه د نیکۍ لارښوونه کړې هغه قرآن کریم دی. ګورئ تورات، انجیل، زبور، قرآن 4 لوی آسماني کتابونه دي چې د قرآن کریم په راتګ سره مخکیني 3 واړه کتابونه هم منسوخ شوي دي. ګورئ دا کتاب چا نازل شوی، د چا له لوري، د چا کتاب دی، د چا په واسطه نازل شوی. ګورئ دا د الله جل جلاله کتاب دی. دا داسې چا کتاب نه دی چې هغه کوم بشریت لیکلی وي، نه، دا خدای پاک لیکلی، د خدای پاک کتاب دی. د حضرت جبرائیل سم په واسطه باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. ګورئ تو ته مو ښه فکر وي. ګورئ دا داسې کتاب نه دی لکه مثال موږ تاسو چې د نور کتابونه ګورو، ځه خیر خو کتاب دلته به کېږدم. دا داسې یو کتاب دی چې د هغو په لارښوونو باندې عمل کول د هر انسان دپاره ضروری دي، او هر څوک چې دا کتاب ومني هغه مسلمان دی. ګورئ که څوک یعنې هغه څوک چې څنګه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنې دی مسلمان شو، دا کتاب باندې باید باور او کلک ایمان ولري، او دی باید دا کتاب ومني او لارښوونه باندې عمل کول ضروري خبره ده. پوه شوئ؟ پوه. آفرین. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو دا چې دی قرآن کریم دی. قرآن کریم دلته وګورئ، دلته وګورئ، دلته وګورئ، دلته وګورئ. ګورئ سمه ده. دلته موخه چې ده، د درس موخه څه ده؟ د متن لوستل دي چې تاسو باید دغه متن ښه صحیح ولولئ، سم منظم ولولئ، لوستل زده کړئ. سمه ده. وروسته لیکل دي، تاسو باید لیکل وکړئ، تر څو تاسو که ډېر لیکل وکړئ تاسو ګوتې عادت کېږي ورباندې، بیا ښه لیکل کولی شئ. سمه ده. له هغې نه وروسته د قرآن کریم په لارښوونو باندې عمل کول او د نوو کلمو په معنا پوهېدل دي. ګورئ قرآن کریم باندې عمل کول ضروري دي، او هغه کلمې چې نوې وي تاسو نه وایئ ورباندې پوه شوي تر اوسه پورې، په هغو باندې عمل کول، یعنې هغه یادول او د هغه عملي کول څنګه دي؟ ضروري دي. سمه ده. هغه کلمې چې مثال موږ تاسو ته راغلي دي، که چېرې مثال موږ تاسو قرآن کریم وایو، موږ تاسو باید په هغو باندې پوه شو. ګورئ صحیح ده. آفرین. اوس راځئ دلته 3 پوښتنې کړي. اوله پوښتنه دا کړې قرآن کریم پر کوم پیغمبر نازل شوی دی؟ آفرین. څوک راته ویلی شئ؟ آفرین. پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. ډېر ښه. ښه بله پوښتنه، آیا ویلی شئ چې قرآن کریم څو آیتونه، څو منزلونه او څو سورې لري؟ آفرین. ګورئ مخکې ما تاسو ته ویلي قرآن کریم 6666 آیتونه، 9 منزلونه او 114 سورتونه لري. ګورئ مخکې ما درته ویلي، تاسو اوس زده واغه دي. نو له کتاب کې څنګه پوښتنه وکړه، تاسو خپله ځواب ورته ویلی. ډېر ښه. له هغې نه وروسته بله پوښتنه یې کړې ده، وایي د قرآن کریم د تلاوت نه مخکې باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟ ګورئ ما مخکې خپلو خبرو کې درته ویلي کومې ټکي؟ آفرین.
ډېر ښه. د قرآن کریم له تلاوت څخه مخکې موږ تاسو باید وویل چې موږ تاسو باید ځان پاک وي، موږ تاسو باید اودس کړی وي، لاس مو پاک وي او پاک ځای کې تلاوت کړو. پوه شوئ؟ آفرین، ډېر ښه. ښه، اوس لا ځو متن ته. ورته ګورئ اول مخ اول خط. قرآن کریم د خدای جل جلاله کتاب دی. د چا کتاب دی؟ د خدای جل جلاله کتاب دی او د مسلمانانو د لارښوونې لپاره پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. ترڅو دی څنګه دی ولې نازل شو؟ ځکه نازل شو چې بشریت ته، انسانانو ته او خپل بندګانو ته یوه نیکه لار وښیي، لارښوونې لپاره، رهنمایي لپاره نازل شوی دی. سمه ده؟ ښه، د قرآن کریم تلاوت او لوستل ځانګړی ثواب لري. هغه څوک چې قرآن کریم تلاوت کوي هغه یو ځانګړی ثواب ترلاسه کوي. سمه ده؟ یعنې ما درته چې په هر حرف یې 10 نیکۍ خدای پاک ورکوي. آفرین. وروسته څوک چې قرآن کریم تلاوت کوي، هغه څوک چې قرآن کریم تلاوت کوي څنګه وي؟ ګورئ، او یا یې په لاس کې نیسي باید په اوداسه وي. څوک چې تلاوت کوي او یا قرآن کریم راخلي په لاس کې نیسي نو څنګه باید په اوداسه باندې وي. اوداس یې کړی وي، ځان یې پاک وي، لاس یې پاک وي، اوداس یې کړی وي نو څنګه وي؟ دا رقم دا اصول دی چې باید دغه مراحل شي، وروسته بیا قرآن کریم تلاوت شي. ښه زده کوونکي همیشه د قرآن کریم تلاوت کوي. هغه څوک چې ښه زده کوونکی دی، تکړه وي کنه، هغه د قرآن کریم چې وي همیشه یې تلاوت کوي. ګورئ، څوک چې د قرآن کریم تلاوت کوي د هغو به ذهن هم جوړ وي، د هغو به څېره هم پاکوي، د هغه به په خبرو باندې خلک عمل هم کوي. ګورئ، ځکه د خدای پاک یو خاص دی، د خدای پاک د رحمت لاندې خدای پاک د هغو ته یو خاص رحمت ور باندې نازل کوي. صحیح ده؟ ځکه دی همیشه خدای پاک یادوي، د خدای پاک کتاب مطالعه کوي، تلاوت کوي. سمه ده؟ آفرین. ښه، پر لارښوونو یې عمل کوي او د هغه ادب ساتي. هغه زده کوونکي یا هغه څوک چې نیک خلک وي هغه همیشه قرآن کریم تلاوت کوي، په لارښوونو یې عمل کوي او د هغو آداب ساتي. پوه شوئ؟ آفرین. درنو زده کوونکي، موږ تاسو دا چې شو قرآن کریم بیا ورته وګورئ، زیر ته وړاندې مخکې قرآن کریم د خدای جل جلاله کتاب دی او د مسلمانانو د لارښوونې لپاره پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. د قرآن کریم تلاوت او لوستل ځانګړی ثواب لري. څوک چې قرآن کریم تلاوت کوي او یا یې په لاس کې نیسي باید په اوداسه وي. ښه زده کوونکي همیشه د قرآن کریم تلاوت کوي، په لارښوونو یې عمل کوي او د هغه آداب ساتي. پوه شوئ؟ آفرین درنو زده کوونکو. ښه ګرانو زده کوونکو، زموږ تاسو درس نن همدومره و. ستاسو کورنۍ دنده به دا وي چې تاسو کله قرآن کریم تلاوت کوئ اودس ورته کوئ، لاس به پاک وي، ځان به پاک وي، پاک ځای کې به تلاوت کوئ او دغه درس چې دی دا به په کور کې 2 وارې سم وایي، وروسته په خپلو کتابچو کې ښه منظم او پاک ستره لیکئ. سمه ده؟ آفرین. تر بیا هم په خدای سپارم. ښه وختونه.